السلام علیکم. امید لرم چې روغ جوړ به وئ. هرکلی درته وایم په دې نوي او مهمه ضروري ویډیو کې په دې ویډیو کې مې ستاسو لپاره یو څه مهم او ضروري لغتونه راوړي دي. نو د ویډیو تر پایه مې ملتیا وکړئ او راسره پاتې شئ او هغه څه چې ما ستاسو لپاره راوړي تر څو هغه زده کړئ. او که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو درسره لایک کړئ او د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ، چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. لومړی مهم لغت دی فزن. فزن معنی بسته کول یا تړل. فزن تړل یا بسته کول. فیلد ځمکه. بیټ چیچل. چیپلی په ارزان ډول. انټل معنی تر. لایف ژوند. کیچ نیول. لوکل سیمه ییز یا محلي. environment چاپیریال. کوشش کوئ دغه لغتونه چې ستاسو لپاره کوم لوستل کیږي یا مې درته ولوستل، که غواړئ چې په ښه شکل او سم ډول یې تاسو زده کړئ نو دغه لغتونه تاسو په جملو کې استعمالوئ او کوشش کوئ د ورځې څو ځله تکراروئ نو ستاسو به دا لغتونه په ښه ډول زده شي. لغتونه یوازې په دې ډول نه زده کیږي چې تاسو په یو ځای کې ورته کښینئ او 30 وارې تکرار کړئ. تاسو ته پکار دا دی چې د ورځې یو څو وخته لکه 3 وخته یا 5 وخته یا 6 وخته تاسو په دغه لغتونو باندې راتیر شئ تر څو هغه مو په سم ډول په ذهن کې کښیني. او بل د لغتونو د ښه په یاد کولو طریقه چې ده هغه تاسو جملې ورباندې جوړې کړئ نو بیا به مو انشاءالله ښه په سم ډول زده شي. نو دغه یو څه مهم او ضروري لغتونه ډېر لغتونه به په دې نه لولو چې بیا شاید ستاسو زده نه شي. خدای دې وکړي چې لغتونه مو زده کړي وي او ویډیو مفیده درته تمامه شي. بیا چې ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم تر هغې ماته اجازه راکړئ او الله مو مل شه.